سلامونه. نوروز امید ما قدرمنو په پیښور کارخانو یا جم سیمه کې هغه افغان کډوالو د رسنیو سره اندېښنې شریکې کړې دي کوم چې د تیرې څه باندې یوې اونۍ یا یوې هفتې راهیسې هلته په جم کې بند پاتې دي. هغوی کې ډیریو له رسنیو سره خبرې کولې، ویل یې چې د کورنۍ غړي، زنانه، ماشومان، سپینګیري د افغانستان خواته واوښتل او دوی د کډې له بار لاریو سره دې خواته بند پاتې دي او د خپلې کورنۍ نه احوال هم نه لري چې هغوی په کوم حال دي، چا کره تللي دي، چیرته اوسیږي، چیرته به شپې ورځې تیروي، روژه ده، پړشمي دي، تراویح دي، ختمونه دي، عبادتونه دي. د دغې ټولو چې دی هغوی وایي موږ یې ترې خبر نه یو. ځینو له خپلو رسنیو سره خبرې کولې، ویل یې چې موږ په جم کې یا په کارخانو کې دلته له خپلې کډې سره بار چې کوم موټرونه دي د هغوی سره دلته پاتې یو. د روژه ماتي بندوبست نشته، د پړشمي بندوبست نشته، د تراویحو د ختمونو د عبادتونو بندوبست نشته، د اودسونو اوبه نشته، د واشرومونو طریقه کار نشته. په یو بیابان کې چې دی دوی وایي موږ د تیرې څه باندې یوې هفتې راهیسې دلته راایسار یو. ډیریو نورو شکایت لره، وایي چې د خپلو ماشومانو، زنانو سره یو ځای دلته پاتې دي، کله په خاورو کې څملي، کله د پله لاندې څملي، کله د موټرانو لاندې شپې ورځې تیروي. ډیریو ویل چې رکه د روژه ماتي په وخت کې په څو کسو باندې یوه خورما یو کپ ټیکله راورسیږي، بیا پړشمي ته درک نه وي. نو په ډیر بد حالات کې، په ډیر بد سچویشن یا حالاتو کې چې دی په ډیر بد وضعیت کې دوی دلته شپې ورځې سبا کوي. هغوی له حکومتونو غوښتنه کوله چې یاره دوی ته د تورخم بارډر زر تر زره خلاص کړي او دغه کوم چې امنیتي ستونزې د دواړو هیوادونو ترمنځ کومې شخړې رامنځته شوي دي دغو ته د پای ټکی کېږدي، تر څو دغه هیوادوال په خوندي توګه خپلو استوګنځیو ته، خپلو سیمو ته ستانه شي. نو خدای دې وکړي چې حکومتونه د کډوالو دغه ستونزو ته لاسرسی ولري او د کډوالو دغه ستونزو ته حکومتونه پام وکړي او د تورخم بارډر زر تر زره خلاص کړي چې دغه په لار کې بند پاتې کډوال خپلو سیمو ته لاړ شي. د نورو دغه ډول ویډیوګانو دپاره زموږ د ټیک ټاک اکاونټ ځان سره فالو کړئ او دا ویډیو مخکې ریپوسټ کړئ. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.